تاسو چې د یو موضوع ته هغه وکړه یو موضوع باندې مو یو شی ویلی لکه سیاسي څیرو باندې چې دا موضوع یې لږه څیړلې ده نو هغه سیاسي څیرې چې دغه خبره یې کړې چې فرضي کرښه نه دی بللې بلکې یو رسمي کرښه یې بللې ده دا تاسو څه فکر کوئ چې آیا دا خپل شخصي ادرسه خبرې کوي که د یو ملت د ادرسه خبرې کوي؟ زه فکر کوم دا نه له شخصي ادرسه خبرې کوي نه د ملت له ادرسه خبرې کوي، دا د چا په اشاره خبرې کوي. د چا په اشاره خبرې کوي له چا څخه چې دوی غواړي پروژه ونیسي یا ورسره همکاري پیل کړي، د هغوی په اشاره باندې دوی غواړي چې دا خبرې مطرح کړي، د افغانانو ترمنځ احساسات راوپاروي، د قومونو ترمنځ بې اتفاقي رامنځته کړي. او په دغه بې اتفاقي کې موږ تاسو یو متل لرو وایي اوبه خړې کړه ماهیان یا کبان پکې ونیسه. نو کله چې د قومونو ترمنځ بې اتفاقي رامنځته سوه، نفرت رامنځته سه، په دغه حالت کې ته کولی سې چې یو قوم دې ته اماده کړي چې د بل قوم پر مقابل کې یا پر وړاندې وجنګېږي، جګړه پیل کړي. نو دا خلک غواړي چې د پردیو په اشاره باندې دغه ډول یو نفاق او بې اتفاقي رامنځته کړي، خلکو ته داسې ښیي چې گویا د ډیورنډ کرښه یوازې پښتانه نه مني. دا ډېر غلط فکر ده چې ملت ته ورکول کېږي یا هر قوم ته ورکول کېږي. دلته که سبا په افغانستان کې یو ازبک راجګېږي، یو تاجک راجګېږي، یو هزاره راجګېږي، د افغانستان ولسمشر کېږي، دا وطن د ده هم وطن ده. لکه څومره چې زه یو پښتون یم، دا وطن د ما ده، زه د دې هیواد مالک یم. په همدغه ډول زما یو تاجک افغان، یو هزاره افغان، یو ازبک افغان عین لکه د ما په شان د دې وطن مالک ده، صاحب ده. که دی ولسمشر کېږي یو وخت کې واک ته رسېږي، دی هم دا مسؤلیت لري د دې ملت په وړاندې چې د ډیورنډ د کرښې له داعیې څخه هم دفاع وکړي او تر اټک او مارګلې پورې دا خاوره خپله وګڼي او هیڅ چاته یې ورنه کړي. سر پرې ورکړي، سر د بل هم پرې واخلي، خو وطن له لاسه باید ورنه کړي. موږ چې د جمهوریت خلکو د طالبانو ته فعلا وطن پرې ایښی ده، له دې څخه موږ حقیقت څخه موږ سترګې نسو پټولی چې طالبان صحیح ده چې په پاکستان کې روزل سوي دي، راتلل د جمهوریت په وړاندې جنګېدل، ولې دي خو افغانان. موږ تاسې ډېرې ډلې داسې ولیدلې چې په پاکستان کې روزل کېدلې، په افغانستان کې جنګېدل او بالاخره د افغانستان نظامونه یې سقوط کړل. دا یوازې د طالبانو تجربه نه ده، د مجاهدینو تجربه هم په همدې شکل باندې وه. ولې د دوی له افغانیت څخه موږ انکار نسو کولی. کرزي صاحب به ورته نااهله افغانان ویلي چې د خپل وطن په وړاندې جنګېږي، په دې خاطر به ورته نااهله ویلي. نو هر هغه څوک چې هغه د پاکستان په اشاره یا د نورو هیوادونو په اشاره راځي او د خپل هیواد پر ضد جنګېږي، دلته پکې زیربناوي ورانوي، پلونه ورانوي او مثلا نور انفراسترکچر دوی ورانوي، وطن ورانوي، د پردیو په خاطر نظامونه پکې سقوط کوي. دغه ته بیا موږ تاسې ویلی شو د وطن نه اهل اولاد، ولې دا نسو ورته ویلی چې هغه افغان نه ده. له افغانیت څخه هېڅوک هم څوک نسي ایستلی، نه زه هزاره له افغانیت ایستلی سم، نه تاجک ایستلی سم، نه پښتون ایستلی سم، نه ازبک ایستلی سم. هر هغه افغان چې هغه د افغانستان وي، د افغانستان تذکره ولري، په افغانستان کې ځمکه او شناخت ولري او دوی په افغانستان کې ریښه ولري، هغه افغان ده، که د هر ځای وي. مننه همدرد صاحب، ډېره زیاته مننه. نو دا وه زموږ د نن شپې خپرونه او د لیدنو مو ډېره زیاته مننه. تر بلې خپرونې پورې